السلام علیکم د وحدت درنو کتونکو زه حضرت یوسف دا وخت د پیښور صوبایي اسمبلۍ مخې ته ولاړ یم. تاسو زما شاته کتلی شئ چې دلته کې د جماعت اسلامي کارکنان په ګڼ شمېر کې راټول دي او دوی د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره کوي او دوی وایي چې دغه ټوله هفته به د ګرانۍ خلاف په مظاهرو باندې تېروي. د وزیر اعلی هاوس مخې ته چې دی هغلته به هم احتجاجونه کوي. نو د دغه ګرانۍ په اړه باندې چې کومه مظاهره دوی کوي د دې مشرانو او کارکنانو نه به پوښتنې کوو چې د دې مطالبات څه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. سراج الحق زما نوم دی، جماعت اسلامي پی کې اس امیر یم. نننۍ مظاهره دا د دوو غلو خلاف وه چې یو ته پی ډي ایم ویلی شي، یو ته پی ټي آی ویلی شي. دواړه خپل مفاداتو په خاطر باندې عوام چې کوم دی هغه دې سختو سره مخامخ کړی دی چې د 40 توړو ټرک پسې په زرګونو خلک چې دی هغه بې عزته کېږي، زنانو عزتونه چې دی پامال کېږي. او زموږ وزیر اعلی صاحب چې دی هغه بالکل سم بک غوندې جوړ شوی دی. ټول صوبه کابینه چې ده الان کې پنجاب کې حکومت د پی ټي آی دی، خیبر پختونخوا کې حکومت د پی ټي آی دی. نو دوی پنجاب ته هم نشو ویلی چې موږ له دا وړه راکړئ. نن چې ستاسو کوم احتجاج دلته کې په دې کې هم څه مطالبې وکړلې او نیکسټ ستاسو بیا حکمت عملي څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د صوبایي حکومت نه دا مطالبه وکړه چې چونکې دا زموږ صوبه چې کومه ده دا په وافر مقدار کې دلته ګیس هم پیدا کوي، دلته بجلی هم زموږ په وافر مقدار کې موجوده ده او د غنمو لږ غونډه کې شارټیج زموږ صوبې ته وي. خو چونکې په پنجاب کې هم د دې حکومت ته لحاظه چې کوم دی دا غریب عوامو باندې رحم وکړي. زموږ یو میر راغلی و نعمت الله خان صاحب او په هغه وخت کې په کراچۍ کې هم دا قرضې وي او بیا چې مونږ ته تلو نو 4 اربه چې کوم دی هغه مونږ کراچۍ ته پرېښې وي. نو چونکې د جماعت اسلامي چې کوم لیډرشپ دی هغه یو مخلص دی، دیانتدار دی او شکر دی تر اوسه پورې په هېڅ قسم غلا نه ده ثابت شوې. ګنې ټولې ادارې زموږ خلاف دي. زم د حکومت وخت نه دا مطالبه ده چې د الله د رسول خاطر وکړي دا چې کوم غریب عوام دي په دې باندې ترس وشي. د روانو د 9 کالو نه دوی په خپلو کې لګي دا غل دی دا غل دی دا غل دی دا غل دی. په دغه ډرامه باندې دوی دا ټول عوام چې کوم دی تباه برباد کړو او ریزلټ یې دا شي چې نن سبا خلک لګیا دي خپل بچي چې کوم دی د نارې د لاسه مړه کوي او هغه چې کوم دی زهرونه هغې له ورکوي. تاسو د دې نه دا قیاس والی چې دوی د عوامو د فحاشۍ داریانې لراول بل څه ورکړي هغې ورته په مختلف شکلونو کې ورکړي، کلبونه، آیس، نشې. د دې خلاف دوی څه وکړل؟ د وحدت نیوز درنو کتونکو تاسو د جماعت اسلامي د کارکنانو مشرانو د خبرې واورېدلې. دوی غوښتنه وکړله چې چونکې په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې دا وخت د پی ټي آی حکومت دی نو دوی د پنجاب حکومت سره خبره وکړي چې کم از کم دغلته نه چې کوم په وړو باندې راوړلو باندې بندیز لګول شوی دی چې هغه پورته کړي. د کیمرمین حازم صافي سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.